بیا د پښتونخوا نه راغلی زموږ ورور زموږ ملګری سلیم صافي صاحب شکریه ادا کوم چې د پروګرام ته اوس د اماراتو پښتو ادبي ټولنې صدر ممتاز ورکزی صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپله وینا باندې ونمانځئ ښاغلی ممتاز ورکزی صاحب زه د اماراتو پښتو ادبي ټولنې د طرفه د UAE د پښتنو د طرفه د ټولې نړۍ پښتنو ته د خیبر پښتونخوا د نامې مبارکي وایم. زما د نظم نه مخکې یو قطعه ده: پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي، پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي، خدایه لر او بر وویشي چې ورک شي. پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي، خدایه لر او بر وویشي چې ورک شي. او چې درنښت مو د یووالي کدی نه شي، خدایه باد کې بڼه بڼه چې سپک شي. د نظم عنوان دی پښتونخوا. لکه توجه به ستاسو غواړو. د عظیم خوب عظیم تعبیر پښتونخوا، د عظیم خوب عظیم تعبیر پښتونخوا، د لوی معمار شاهکار تعمیر پښتونخوا. د عظیم خوب عظیم تعبیر پښتونخوا، د لوی معمار شاهکار تعمیر پښتونخوا. او پښتانه ټول لکه یو ښکلی وجود، پښتانه ټول لکه یو ښکلی وجود، د دې وجود د ملا تیر پښتونخوا. او غلی مو پام چې تیر قدم وانخلي، غلی مو پام چې تیر قدم وانخلي، پښو ته د پرېوتو زنځیر پښتونخوا. او هضم یې نه کړو که خوړلی و، هضم یې نه کړو که خوړلی و، زما میراث زما جاګیر پښتونخوا. هضم یې نه کړو که خوړلی و، زما میراث زما جاګیر پښتونخوا. او نه به د لوی خیبر نظیر پیدا شي، نه به د لوی خیبر نظیر پیدا شي، او نه به هیڅ ولري نظیر پښتونخوا. او نن هغه څوک د ځان په ویر اخته دي، نن هغه څوک د ځان په ویر اخته دي، چا چې لړلی و په ویر پښتونخوا. نن هغه څوک د ځان په ویر اخته دي، چا چې لړلی و په ویر پښتونخوا. او خدایه د خوار هم پکې ژوند بدل کړي، آمین. خدایه د خوار هم پکې ژوند بدل کړي، ټوله دې نشي د امیر پښتونخوا. خدایه د خوار هم پکې ژوند بدل کړي، او ټوله دې نشي د امیر پښتونخوا. اخیری شعر اور جنت کی گرزی ابدالی ممتازہ، جنت کی گرزی ابدالی ممتازہ، خائی ہر چاہتے ہو تصویر پختونخوا. مرګرو تیرو ورځو کې د بنګس صاحب او اسفندیار خان د راتلو نه مخکې د وزیرستان پښتنو دلته په خپل ډول باندې د پښتونخوا د خوشحالي مانځلې وه. زموږ نائب صدر
ښاغلي پیدا وزیر له بلنه ورکوم د هغې ویډیو جوړې کړې دي خپلو مشرانو ته پیش کوي په زرګونو پښتانه د وزیرستان راغونډ شوي وو او دا خوشحالي مانځلې وه په تېرو ورځو کې هغه ویډیو راویني او هغه مشرانو ته پیش کوي مرګرو اوس خالد خان اسرت صاحب لا د ساحل صاحب په دې شعرونو سټیج ته د راتلو بلنه ورکوم چې منم چې د پچم د رقیبانو باچایي ده منم چې د پچم د رقیبانو باچایي ده خو ما وې قدر نشم د ګمان به دې پیدا شي او اے ناوې د وطن بڼه د زمرو نه خالي کېږي اے ناوې د وطن بڼه د زمرو نه خالي کېږي یو ځل به د ډولۍ د کوچل جان باندې پیدا شي په دې شعرونو باندې خپل شوي شاعر باندې ښاغلي خالد خان مسرت صاحب ته ورنه ورکوم چې راشي او موږ تاسو په خپل کلام باندې ښاغلی